ها ام پی ایس اولنې پوښتنه خو دا ده چې کله مطلب الیکشن وشو تاسو کامیاب شوئ تاسو ووټرانو تاسو لا په ډېر لوی تعداد سره ووټ درکړو تاسو یې کامیاب کړئ چې موږ ته د اوبو ضرورت دی موږ ته د لارو کوڅو د جوړولو ضرورت دی موږ ته د روډ په مټ کې د بجلۍ وغیره موږ کوشش روان دی چېرې موږ دا کارونه سرته ورسو باقاعده ښه لکه دا یو نیم کال ستاسو د حکومت وشو او په دې کارونو کې کوشش روان دی چې ګینې دا وشي چې لون یې راغستی دی چا وی چې که د پلار یا د نیکه د وخت کې لږه ډېره ځمکه پاتې شوې هغه یې خرڅه کړې وه که نه بیا د انتخاباتو نه څه مطلب د پلار د وخت ځمکه د دې څه مطلب زما خبرې ته وکې دی که نه چې زه خبره وکړم نه ګوره ځمکې د ځمکو خبرې او دا کومه خبره ده چې ما ځمکې خرڅې کړي ګوره زما خبره وره بنګلې ما خبره وره جوړې کړې ګوره محسن صاحب تپوس کول ښه تپوس پکار دی دې نه علاوه تپوس چې هغه کوم په دایره کې دنډ دی مختلف زما خبره وره ګوره ما ځمکه خرڅه کړي قام مال ووټ را کړی دی په ما 1 سال مال ازینې نه کړي ووټ مال د دې لالچ لپاره کړی چې زه لارې کوڅې جوړې کا چلو نه کوئ ځه سړیا په پرې دوام مړه هلکه دا دغه بند کې ام پی ایس تاسو زیاتې کړئ بند کې سړیا تاسو غوسې ته څه ضرورت دی دې څه ما غیر مناسب جواب مال راکړه بس دی بنګال دې څه تاسو خوښه ده بس د تپوسونه نه وتښتېدی ښه جناب محترم ام پی ایس صاحب سلامونه درته کوم او په خیرالي درته وعلیکم سلام ډېره زیاته مننه محسن صاحب خوشحاله اوسئ ستاسو هم ډېره مننه چې موږ ته په دغه مصروفه وخت کې خپل وخت راکړو ډېره مننه شکریه نن به یو څو پوښتنې کوم او دغه ما ته ستا ووټرانو یعنې چا چې تاسو له ووټ درکړی هغوی ما ته رالیږلي دي چې د ام پی ایس صاحب نه به دا پوښتنې خامخا کوي نو زما په خیال چې شروع کوو بلکل شروع بسم الله ها ام پی ایس صاحب اولنۍ پوښتنه خو دا ده چې کله مطلب الیکشن وشو تاسو کامیاب شوئ تاسو ووټرانو تاسو لا په ډېر لوی تعداد سره ووټ درکړو تاسو یې کامیاب کړئ د هغوی دا ګیله ده چې تاسو د کرې نه اسمبلۍ ته تللي یئ یا که فرض که میاشت پس بیا راځئ یا 2 میاشتې پس راځئ نو تاسو صرف په غم خادو پسې ګرځئ په لاسنیوو پسې ګرځئ او په جنازو پسې ګرځئ د دې خلکو تاسو دا پوښتنه نه کوئ چې هغوی ته سخت تکلیفونه دي هغوی ته څه ستونزې دي تاسو څه وایئ ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني محسن صاحب قام دغه تپوس کوي که نه چېرې مطلب دومره مو د پس راځئ او بیا لاسنیول او وغیره یار دا زما قام دی زه په دې خفه کېږم زه به خامخا لاسنیوله ځم زه به غم خادی له ځم زه به جنازو له ځم دوی ما له ووټ را کړی دی او چې کله ما د ووټ نه علاوه هم د دې خلکو ځای ته زه تللی یم د دې غم خادی له ځای تللی یم او دا زما فرض دی په دې کې دې خبرو ته زما په خیال څه ضرورت نشته او نه دې تپوس دومره ضرورت و چې نه ګینې قام دا پوښتنه کوي چې دې راشي او بیا په غم خادو پسې ګرځي ښه ټیک شو دا زما قام دی او زه به خامخا د دې سره ولاړ یم او غم خادي به یې کوم بیا صاحب خلک دا ګیله هم ډېره زیاته کوي که نه چې موږ ته د اوبو ضرورت دی موږ ته د لارو کوڅو د جوړولو ضرورت دی موږ ته د ټرانسفارمر د لګولو ضرورت دی موږ ته چې کوم دی د سکولونو ضرورت دی موږ ته د هسپتالونو ضرورت دی موږ ته د ګراونډونو ضرورت دی دې نه علاوه بلها نورې مطالبې دي تاسو چې هغوی دا خلکو کامیاب کړي یئ که نه نو دغه کارونه به کول غواړي او که نه او په دې کې تاسو څومره کارونه کوي ګوره جی بلها کارونه موږ شروع کړي دي که د سکول په مد کې که د ګراونډ په مد کې که د روډ په مد کې که د بجلۍ وغیره موږ کوشش روان دی چېرې موږ دا کارونه سرته ورسو باقاعده ښه لکه دا یو نیم کال ستاسو د حکومت وشو او په دې کارونو کې کوشش روان دی چې ګینې دا وشي او جی بالکل کوشش روان دی جی ښه هسې ام پی ایس صاحب زه دا وایم چې د دې نه مخکې تاسو مطلب گزاره خو به کېده خو بیا هم تاسو د غربت سره مخامخ وای چا ویل چې د قرض کړی دی چا ویل چې لون یې راغستی دی چا ویل چې که د پلار یا د نیکه د وخت لږه ډېره ځمکه پاتې شوې هغه یې خرڅه کړې وه که نه بیا د انتخاباتو نه څه مطلب د پلار د وخت ځمکه د دې څه مطلب زما خبرې ته وکې دی که نه چې زه خبره وکړم چې نه ګوره ځمکې د ځمکو خبرې او دا کومه خبره ده چې ما ځمکې خرڅې کړي دي یا د پلار د وختو یا څه مطلب د دی د انتخاباتو نه وروسته وایي چې په 4مه 5مه میاشت باندې تاسو هغه ځمکې چې کومې خرڅې کړې هغه هم ګوره زما خبره وره بنګلې ما خبره وره جوړې کړې ګوره محسن صاحب تپوس کول ښه تپوس پکار دی دې نه علاوه تپوس چې هغه کوم په دایره کې دنډ مختلف زما خبره وره ګوره ما ځمکه خرڅه کړې ما هر څه چل جی که ما ځمکه خرڅه کړې هر څه چل چې مې کړی دی قام لپاره مې خرڅ کړی زه تاسو غوسه کېږئ مه کنه زه خبره کوم او بیا که تاسو سره د هغې جواب راکړئ غوسه کېږم نه ګوره خبرې ته وکې ده زه غوسه کېږم نه خو قام
کام مال ووټ را کړی دی په ما 1 سال مال ازي نه کړی ووټ مال د دې لالچ لپاره کړی چې زه لارې کوسې جوړ کم او د هغې لپاره کوشش روان دی الیکشن نه مخکې به تاسو خلکو ته پخپو پرېوتی او چې ووټ یې درکړی دی اسمبلۍ ته تللی نو تاسو دا چلونه کوئ پرېوتو به پخپو باندې هر څه چل چې مونږ کړی دی د ووټ لپاره کړی دی په ووټ باندې مونږ د شپږ تپوسونه نور دا به تاسو بیا راغواړم دا به درنه کوم که بیا مې راغواړی که نه راغواړی خو زما دغه خبره ده چې دې خبرو ته پکې ضرورت نشته دا موږ هر څه چې کړي که نه د قام دپاره هم کړي او په خپل هم ځان له څه اخیستي دي یا څه کړي دي که نه دا زموږ هم ضرورت دی څنګه چې ستاسو خېټې دي او ستاسو ضرورت دی زموږ ضرورت دی تپوسونو جواب در سره نشته د چا سره نشته زما سره جوابونه شته خو ته صحیح تپوس کوه دا دې خرڅ کړي دا چل دې کړی دا چل دې کړی بس کوشش روان دی قام مال ووټ راکړی خپل لالچ دپاره ووټ یې له درکړی دی اسمبلۍ ته تللی نو تاسو اوس دا چلونه کوئ ځه سړیه په پرېږدوم مړه هلکه دا دغه بند کړې ایم پي اے صاحب تاسو زیاتې بند کړه سړیه تاسو غوسې ته څه ضرورت دی ایم پي اے صاحب زما د تپوسونو جواب ماله راکړه بس دی بند کړه ایم پي اے صاحب ستاسو خوښه ده نو بس د تپوسونو نه وتښتېدی ښه د تپوسونو جواب در سره نشته د سوالونو د جوابونو نه وتښتېدی بس